هغه یو نظم دی چې وامې اورېده په خوشحالۍ کې د خفګان خبره وامې اورېده په خوشحالۍ کې د خفګان خبره او راته رایاده شوه د ښارې ناپرسان خبره بس یو سړی و په واده کې خیرات کړی و میخه پکې و خو تاوان یې پکې زیات کړی و دې کې یو کس و چې بتلو او راتلو په مخه او که دویم بنو په درېیم پړ کې کېناستو په مخه چې شپږ اته ځله یې وخوړه د زور پرېوتو څه چل پې وشو مجموعه باندې نسکور پرېوتو بیا پکې هېڅ نه و که خلکو یې مګله خېټه او لکه د لرې به یسې رپېدله خېټه وریجو کلکه لګولې و منګوله هغه بلکل شهید و مجموعه نه ورکوله هغه په وریجو کلکه لګولې و منګوله هغه بلکل شهید و مجموعه نه ورکوله هغه د عیبت کارو خلکو دومره په تادی کې یوړو لڼ اسپتال ته یې د لاسو په ګاډۍ کې یوړو ډاکټر پې ولیکه رپورټ د خودکشي کړې ده دا یې په اوس کو چې وارو وریجو کوټي کړې د خپو طرفه نه د سټ طرفه نه یې خپې خپو نه سټ نه ښکارېدو سم ډمامه و یو خوا بل خوا ته به څه ښکارېدو ښځو به چغې کړې الله دلی دلی پروت دی خبر دې نه وي چې را ډاکټر د مری پروت دی وی به قسمت په د وریجو د خوړلو نه و دومره خوړلي چې اشنا یې د ازمولو نه و دا چې تڼی تڼی په کټ لکه بړستن پروت دی او که چا را وسپړ پکې دوه منه راشن پروت دی نو وخې ورنه کړو هغه ټیم یې جنازه وکړله بس سمدستي د واده په کور دعوه وکړله چې د ده خیرات یې سیوا کړې دی هر چا لیدلې په رڼا ورځې باندې مړ ټولې دنیا لیدلې د جرګې شروع شوې څه پیسې پکې جرګې واغستې چې وارثو د مړي ښې ډېرې پیسې واغستې هله یو به خو چې سمې لکه غوا خرڅ کړو په 14,000 روپۍ مړ دا خرڅ کړو نو انګاره دا وه د شهید هغه نادان خبره راته یې رایاده کړه د ښاري ناپرسان خبره ډېر زبردست خبره وراله وه خو خېله لاړه ښه شوه چې دا رښتینې شپېله لاړه عبدالستار ته یې وې هېڅ غم مه کوه د بخت دانه د غوندې خولې له لاړه د غوندې خولې غوندې خولې له لاړه ډېره غم خالي خپل نه د پردو غوره ده دوا د مړو نه د ژوندو غوره ده خو عبدالستاره چې اشنا پکې ده نو د جلالانه پیرسدو غوره ده عبدالستاره چې اشنا پکې دی د جلالانه پیرسدو غوره یار ته به کډه بشخالي کې واړو خیر دی غوړي به په تالي کې واړو عبدالستار وایي زه به یې قدر کوم خو نوره خبره به شپېلې کې واړو څنګه خاطرک چې په هوا د ورځې نه ګرځي دغسې زما ښکلی اشنا د ورځې نه ګرځي ما یې تپوس وکړو کشر ورور راته دا ووایي خلک یې تنګوي ځکه لالا د ورځې نه ګرځي دا یو کلام دی دا زنانه چې چېرته یو ځای شي او د یو بل سره د تعلقات جوړوي نو په دې باندې یو نظم دی چې زنانه چېرته یو ځای شي نو قصې جوړې کړي په لږ ساعت کې نسبونه شجرې جوړې کړي او زړه خپلوي کې را تازه نوي رشتې جوړې کړي که یو بل نه پیژني خیر یو بل په زور خپل کړي او لږې رشتې پکې تازه کړي یو بل نور خپل کړي کوي تپوسونه د یو بل نه په تفصیل باندې او ثبوت پیش کوي د خپل فکر په دلیل باندې او خبرې چیړي په ماضي او مستقبل باندې ټولې خبرې په یو ځای کوي یو نه پرېږدي او هر څه په ژبه راولي خیره په زړه نه پرېږدي وایي د کم ځای یې څه دي نامه ده او د چا ښځه یې او زما خو خوښه شوې په زړه باندې صفا ښځه او ما ته معلومه شوې چې ځان له یو جدا ښځه یې نوره تازه یې خو دا رنګ دې لږ شان سوی ښکاري او ډېره نه علاجي نوره تازه یې خو دا رنګ دې لږ شان سوی ښکاري او ډېره نه علاجي د زړه زور دې اوبه شوی ښکاري او خواښې دې مړه ده که ژوندی د ګرځېدی شي که نو سخر دې اوس څنګه دی په لاره باندې تلی شي که نه نظر یې څنګ دی څوک د لرې پېژندی شي که نه ستا سخر زما د سخر د پلار د رور خوږ یار تېر شوی ستا سخر زما د سخر د پلار د رور خوږ یار تېر شوی او پوره 15 کاله زموږ د کور په لار تېر شوی اوس دې د خواښې خورۍ د خورزې مور څنګه ده د سبامرې او بلې نشتې هغه اندرور څنګه ده اوس دې د نیا د خورۍ د ورېرې ترور څنګه ده اوس دې د نیا د خورۍ د خورزې مور څنګه ده د سبامرې او بلې نشتې هغه اندرور څنګه ده اوس دې د نیا د خورۍ د ورېرې مور څنګه ده په مشر زوی به یې پیریان راتلو سم شوی که نه په څه حالات کې د اوس شوګر یې کم شوی که نه په څه حالات کې د په مشر زوی به یې پیریان راتلو سم شوی که نه په کوم حالات کې د اوس شوګر یې کم شوی که نه
او دا راته ووایه په زړه باندې دې څه تېر شوي او داسې ښکارېږي ډېر غمونه دې په زړه تېر شوي او د ژوند په لار دې تکلیفونه ډېر درانه تېر شوي. نو خپله قصه راته بیان که د زړه بوج دې سپک که او خورې هر څه راته بیان که د زړه بوج دې سپک که. نو بیا بله ښځه ورته په جواب کې وایي د هغې جواب دی چې څه درته ووایم زما خورې زړه مې مه لټوه پرېږده خبرې کوه نورې زړه مې مه لټوه راته هر څوک وایي سپکې سپورې زړه مې مه لټوه نه مې یو زوی خبر اوري نه مې نګور اوري او څنګه زامن دي نه د پلار او نه د مور اوري. وایي 15 زامن مې دي ما 3 ودونه کړي په هر واده کې مې بې حده تاوانونه کړي او هم مې کالي کړي دي هم مې سامانونه کړي او تاوان مې وکړو دشمنانې مې رادن نه کړلې او د ارمانونو قاتلانې مې رادن نه کړلې. د دې وړو پلار هم یو کال وشو بهر دی غریب بچی مې نه مني او پلار یې مسافر دی غریب او ویزه یې ختمه د پټ ګرځي در په در دی غریب څنګه چې مخکې اوس هغه پیسې نه رالیږي او پرونو خاده یم هغه راله خرچه رالیږي. مننه. ځکه نه علاج یم درنو غمونو وخوړمه افسوس افسوس ده د بچو غمونو وخوړمه کړم لیونۍ یې لیونو غمونو وخوړمه اوس هم په زړه باندې مې درد داسې نری نری دی او که چا هم ولټو زړه زما سوری سوری دی. نو زوی مې اغوستی خپلې ښځې له اوس ټچ موبایل د 2 کالو زوی له یې ورکړو هغه کچ مې اغوستی خپلې ښځې له اوس ټچ موبایل د 2 کالو زوی له یې ورکړو هغه کچ موبایل او شپه ورځ یې ګوري بیخي ګاټې یې کړو وچ موبایل. نو ما ته نه شپې شته نور هغو ته خو هر څه پوره دي او بې نیټې مرمه دا داغونه مې په زړه پوره دي او د جنت حوره وم خو سپو لیوګانو ماته کړمه دا چې کړېږم دا د کور بندیانو ماته کړم او لیورونو تنګه کړم په ژوند یوریانو ماته کړم او زه یې نه علاجه کړم په خپله تازه سخی ګرځي او اوس خو خالص مې په کلمو کې چوړه کوي. زه یې نه علاجه کړم په خپله تازه سخی ګرځي او اوس خو خالص مې په کلمو کې چوړکۍ ګرځي. نو همدرده بس که دا قصې د ختمولو نه دي نه پوره کېږي ښه اوږدېږي د لیکلو نه دي او دا په شعرونو کې د دومره بندولو نه دي همدرده بس که دلته هر چاته خپل ځان ښه ښکاري او دې ته د ژوند په لار د ګټې نه تاوان ښه ښکاري. ډېره مننه. दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एट वर्ल्ड पाकिस्तान टीवी. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन को जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले.